استرالیا، انګلستان، سویلي افریقا او افغانستان. تاسو کولی شئ دې ته د مرګ ګروپ هم ووایئ. او دا هغه لوبډله ده چې د ښکار له خولې خپل ښکار راوباسي. بایللې سیالي ګټي. سیالي خپل ځان ته کش کوي او ډېرې سختې لوبې ګټي. زه د افغانستان په اړه غږېږم. د افغانستان لوبډلې ته دې څوک په کمه سترګه نه ګوري. دا هغه لوبډله ده چې هر وخت هرې لوبډلې ته ماتې ورکولی شي، ستره ماتې ورکولی شي او سترو لوبډلو ته یې ورکولی شي. او په ځانګړې توګه کله چې پیچونه د آسیا وي، کله چې کنډیشن د آسیا وي، چېرته چې د سپین بال راج چلیږي، دلته افغانستان بیا بدل ښکاري. ځلاند ټاکس ته ښه راغلاست. هیله لرم چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. نن موږ په چمپیون ټرافي غږیږو چې د ګوتو په شمېر ورځې ورته پاتې دي، چېرته چې افغانستان د لومړي ځل لپاره خپله ډیبیو کوي. دا د افغانستان لومړی ځل دی چې په چمپیون ټرافي کې لوبیږي. د نړۍ د اتو سترو ټیمونو په خلاف لوبیږي. که څه هم دا د افغانستان لپاره لومړی چمپیون ټرافي ده، خو د افغانستان لوبډلې ته که وګورو، د افغانستان لوبې ته که وګورو، هره ورځ وخت په وخت مخ په بره روان ده او د افغانستان کرکټ د ودې په حال کې دی. د تیر نړیوال شلوریز جام په مهال افغانستان نیمه پایلوبې ته ووته. که څه هم د سویلي افریقا نه یې ماتې وخوړله، خو افغانستان د یو قوي او غښتلي ټیم په نوم باندې یاد شو او نړیوالو ته یې وښودله چې افغانستان کولی شي تر نیمه پایلوبې او حتی تر پایلوبې او حتی تر اتلولۍ ورسېږي. له هغې وړاندې په 50 اوریز نړیوال جام کې هم افغانستان ښه کارکردګي کړې وه. که څه هم استرالیا د افغانستان نه یوه بایللې لوبه وګټله، خو هغه په ژوند کې یوه داسې لوبه راځي، one in a lifetime، چې مکسویل په ماته خوا په ګډه خوا باندې افغانستان نه لوبه ویوړه. خو بیا هم افغانستان په دغه نړیوال جام کې د ډېرو لوبډلو لپاره سرخوږی و او ډېرې لوبډلې راچپه کړې. اوس چې موږ د افغانستان په چمپیون ټرافي کې تحلیل کوو، د افغانستان د ګروپ سره موږ خبرې کوو، د افغانستان د ګروپ په اړه باندې غږیږو، نو په دې کې ډېر داسې نقطې او داسې پوینټونه شته چې د افغانستان د بریا راز پکې ښکاري. دې ته اشاره کوي چې افغانستان کولی شي په دې لوبو کې یو ښه کارکردګي وکړي، هغه رقم چې د نړیوالو مبصرینو او تحلیلګرانو تمه ده. که انګلستان ته وګورو، انګلستان همیش د سپین بال په برخه کې ډېر کمزوری دی. د هغوی لوبغاړي د سپین په مقابل کې تل په ګونډو شوي دي. استرالیا که څه هم سپین لري، د سپین په وړاندې لوبیږي، خو بیا هم څومره چې پکار ده هغومره دوی د سپین په مقابل کې ښه نشي لوبېدلی. او سویلي افریقا هم د افغانستان د سپین په جال کې بندېدلی شي. نو دلته که وګورو، دا افغانستان ته یو ډېر ښه فرصت دی، د افغانستان لپاره یو ډېر ښه چانس شته دی چې د لوبډلو سره ټف لوبې وکړي، ټف ټایم ورته ورکړي او په پایله کې هغوی مات کړي، په ګونډو وکړي او سیمه فاینل ته د لومړي ځل لپاره لاره پیدا کړي. خو دلته پوښتنه دا ده چې د افغانستان ستراتیژي به څه وي؟ افغانستان به په کومه ستراتیژۍ باندې لوبه کوي؟ کوم پلان سره به مخ ته ځي؟ هغه پلان چې افغانستان کولی شي د چمپیون ټرافۍ د داویدارۍ ثبات ورکړي او افغانستان مخکې لاړ شي تر نیمه پایلوبې او تر پایلوبې پورې. د دغې ستراتیژۍ په اړه به هم نن په دې ویډیو کې خبرې وکړو. خو راځئ د اول د افغانستان په لوبډله باندې وغږیږو چې افغانستان ممکنه 11 کسیزه لوبډله به څوک وي. که څه هم یو بد خبر دا دی چې د افغانستان یو ډېر بهترین سپین بالر، یو نوی زلمی بالر علامه محمد غضنفر له بله مرغه د ډاکټرانو په وینا باندې چې هغه نور نشي کولی تر 4 میاشتو پورې کرکټ وکړي، باید ریسټ وکړي، ځکه د هغه په چپه پښتۍ کې څه مشکل راغلی دی، نو د هغه لپاره ریسټ دی او هغه فعلا د چمپیون ټرافۍ نه بهر شوی دی. د هغه په ځای باندې ننګیال خروټ د ټیم سره یو ځای شوی دی. دا د افغانستان لپاره یو بلو
حسابېدلی شي، یو غټه ضربه ورته حسابېدلی شي چې سړی فکر وکړي، ځکه د هغه وریشنز د هغه بالینګ د افغانستان لپاره ډېر ډېر ښه و، خو هغه لوبغاړی و چې د افغانستان او ساوت افریقې په مقابل کې په یوازې ځان باندې ساوت افریقا چپه کړې وه. خو ننګیال خروټی هم یو بهترین الراونډر دی، یو ښه سپین بالر دی، او تر ډېره پورې هغه په چپ لاس باندې بال کوي، چپ لاس بالر ډېر ښه ثابتېدلی شي. نو د افغانستان د اوپننګ پیر به چې وي رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران وي، که څه هم کیدای شي چې اتل صدیق اتل د لیفټ اینډ رایټ کمبینیشن دپاره راشي، مګر زما په نظر باندې بهتر آپشن چې دی رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران دی، چې دا یو ښه پیر دی. او د ون ډے دپاره نو ابراهیم ځدران د هغه فیورټ لوبی د ون ډے په ون ډے کې هغه بې مثاله دی، هغه بې جوړې دی، او د افغانستان نوم به انشاءالله ډېر روښانه وي ورسره. ګربز یو داسې پلیر دی چې ورځ وي او بیټ یې وچلېده نو کولی شي چې په 10-12 اورونو کې درته د لوبې رخ بدل کړي، لوبه درته بیخي بل خواته واړوي. ورپسې په ون ډاون کې به رحمت شاه وي، حشمت الله شاهدي به وي، عظمت الله عمرزی به وي، محمد نبي، ګلبدین نایب، راشد خان، او بیا ننګیال، بیا نور احمد او فضل حق فاروقي. ننګیال کیدلی شي چې پیچ ته په کتو سره ننګیال یا فرید ملک د هغه په ځای باندې ریپلیس شي، یا نوید صدرام شي، او هلته حالاتو ته په کتو باندې چې حالات د پیچ څنګه دي. خو که چېرته افغانستان د پیچ سپین فرینډلي وي او د سپین دپاره جوړ شي، نو دې نقطې ته باید پام وکړو چې افغانستان 40 اوره سپین لوب اچوي، او هره لوبډله باید د افغانستان په مقابل کې 40 اوره سپین بالینګ ته ودرېږي، ورلډ کلاس سپین بالینګ ته. که د راشد خان نه بچکۍ زن، که د راشد خان بال په دفاع کې نور احمد ته به څه کوي، که د نور احمد د بالینګ دفاع کې د محمد نبي ایکسپیرینس. محمد نبي دای د هغه د وینا په بنیاد باندې وروستۍ نړیوالې لوبې دي، او محمد نبي هغه لوبغاړی دی چې د افغانستان د پیل نه تر اوسه پورې لوبې دی په نړیوالو لوبو کې د افغانستان لپاره. د هغه دا ټوله تجربه، د هغه ټول ایکسپیرینس، هغه غواړي چې هم په بیټینګ کې هم په بالینګ کې خپله تجربه وښیي، په خپلو وروستیو لوبو کې داسې وځلیږي چې تاریخ کې د هغه نوم پاتې شي، او دې تر څنګ به نورو لوبغاړو ته هم خپلې مشورې ورکوي، چې هغه مشورې به ډېرې مؤثرې ثابتې شي. اوس د افغانستان په هغه سټرانګ زون باندې که وغږېږو، د قوت په ټکو باندې که وغږېږو، د افغانستان لومړی دا چې دی، افغانستان سره ورلډ کلاس سپین بالینګ دی، راشد خان، محمد نبي، نور احمد، ننګیال خروټی، څلور واړه دا چې دي دې ته وایي ټاپ ګنز. بل هېڅ لوبډلې سره دا شان سپین نشته دی. که هند ووایې، هند هم 4 سپینران لري، مګر دا شان سپینران نه دي. پاکستان ووایې، د هغوی خو بېړه غرقه، د اسټرېلیا سره نشته، د ساوت افریقې سره نشته، د انګلستان سره نشته، بنګلادیش سره نشته. یوازینی ټاپ ګنز چې لري هغه افغانستان دی، او دې یوټیلایز کول، د دې نه استفاده کول، د دې کارول، دا د کپټن او هلته د سټاف د کوچز کار دی، څنګه دا یوټیلایز کړي، څنګه د دې نه کار واخلي، کوم ځای کې کوم بالر راولي او کوم بالر نه ګټه واخلي. دوهم دا د افغانستان لوبډله د نړۍ بهترین الراونډران لري. هر الراونډر د افغانستان لوبډلې یو پراپر بیټسمین دی او پراپر بالر. عظمت الله عمرزی په هره لوبه کې چې عظمت الله عمرزی ودرېدلی دی، د بیټینګ په برخه کې ذمهواري کړې ده. 140+ بال کوي، فیلډینګ، ایون، د هر لحاظ نه یو پرفیکټ کرکټر دی. ګلبدین نایب
تاسو وکتل په تیرو لیګونو کې د هغه بیټینګ په تیرو نړیوالو جامونو کې هر وخت افغانستان لپاره ښه بالینګ کړی په سختو حالاتو کې افغانستان یو لوبه یې ورته کړې ده چې سړی وایي چې واه محمد نبي راشد خان ننګیال خروټی هر یو د محمد نبي په اړه ما مخکې درته وویل چې محمد نبي به هم په بالینګ کې هم په بیټینګ کې کارکردګي به خپله ښیي او پروف کوي به ځان لکه دا د هغه وروستۍ لوبې دي د دې وروسته شاید موږ محمد نبي بیا په میدان کې ونه ګورو نو دا به ځان ته یادګار ساتي موږ ته به هم یو ګفټ راکوي یو بل سترانګ زون د افغانستان دا دی چې افغانستان د غټو لوبډلو په ماتې باندې عادت شوی دی او دا د ګټې خوند چې دی دا یو بیل شی دی دا انسان ته یو قوت ورته ورکوي د افغانستان لوبډله له بل هر وخت متحده ده یو موټی ده او ټول لوبغاړي په هغه ملي روحیه باندې په ډېره پاکه روحیه باندې لوبغاړي چې میدان ته لاړ شي لوبه وګټي هر لوبغاړی د هغې جذبه د هغې خواهش د هغې هیله همدا وي چې لوبه زه د افغانستان لپاره وګټم او دا اتحاد کولی شي ډېر مؤثر ثابت شي د افغانستان لپاره دا په تېرو شل اوريزو یو ورځنیو لوبو کې د دې ښه بېلګې دي چې موږ کتل څنګه افغان لوبډلې غټې لوبډلې راچوپه کړې خو یو شی چې ما ځوروي او شاید د کرکټ اکثره مبصرین په دې اړه باندې فکر وکړي او تبصرې یې پرې کړي دي د افغانستان د فاسټ بالینګ په برخه کې یو څه کمزوری دی فضل حق فاروقي په نوي بال باندې ډېر ښکلی بالینګ کوي ډېر ښه بال کوي خو په میډل او په ډیټ اورونو کې هغه خوند یې بیا نه وي چې کوم په لومړي سر کې د هغه فضل حق لپاره که څه هم اوس چمپیون ټرافي نږدې ده خو هغه باید په هر بال باندې پریکټس وکړي په زوړ بال باندې په نیمه زوړ باندې او وریشنز په هر بال باندې خپل یوز کړي ځکه هغه که په اوپننګ کې هغه په اټیک کوي د بالینګ نو وروسته په اینډ کې هم ضرورت دی په ډیټ بال کې هغه لپاره ضرورت دی او هغه باید هلته خپله کارکردګي وښیي اکثره چې افغانستان لوبې بایلي د بالینګ د وجې نه هغه موږ په آخرو اورونو کې بایلي چې زموږ فاسټ بالینګ هغه ډیټ کې چې څومره دي هغه شان نشي کولی یو بېلګه درته وایم محمد شامي د هندوستان یو بهترین پلیر دی او هغه د ډیټ اورونو سپیشلیست دی هغه چې کوم یارکر وي هغه چې کوم ریورس سوینګ کوي دا شان هندوستان هغه دپاره سراج لرې کړ دی درته لوبډلې ته راوست څه دپاره چې هغوی په ډیټ اورونو کې غواړي چې د هغوی لپاره یو پرفیکټ بالري څوک پرې کنټرول کړي که لږ دې منډې وي کنټرول یې کړي نو د افغانستان لپاره دا یو مشکل دی او اکثره زموږ تکیه چې ده په سپین بالینګ ده نو دغه یو پوینټ دی د کمزورۍ چې باید دې ته فکر وشي یو بله خبره د فرصتونو کې دا ده چې د ساوت افریقا یو ډېر ښه فاسټ بالر چې دی نوم یې زما نه هېر شو هغه انجري دی میچل سټارک نشته پیټ کمنس نشته سټارک ویلي دي چې هغه په چمپیون ټرافي کې نه لوبېږي دا یو ډېر غټ خبره ده د افغانستان د بیټینګ لپاره یو ډېر ښه زیری دی دا شان غټ بالران د هغوی نشته دی میچل مارش چې دی یو ښه الراونډر دی هم په بالینګ کې هم په بیټینګ کې کولی شي لوبه درنه واړوي د هغه نه موجودیت هم د افغانستان لپاره ډېر ښه ثابتېدلی شي د بیټینګ په برخه کې زموږ دپاره د 270 نه تر 295 پورې دا د خوا او شا منډې که د افغانستان لوبډلې وکړي نو کولی شي چې بېرته زموږ هغه بالینګ چې دی هغه ته ټف ټایم ورته ورکړي لکه ډیفینډیبل دي زموږ سپین اټیک زموږ بالینګ اټیک کولی شي چې 270 تر 290 پورې سکور ډیفینډ کړي د افغانستان ستراتیژي به دا وي چې د 270 نه تر 290 95 پورې 15 دا خوا او شا منډې جوړې کړي او که چېرته دومره منډې جوړې کړي نو بله ټیم بله لوبډله
خوا او شاته د دې منډو نه ورکوي په ډېرې اسانۍ باندې. ما مخکې وویل چې 40 ورځې زموږ د سپین دي، هغه ټاپ ګن سپین دی، هېڅوک هم نشي کولی چې د هغې په مقابل کې ریسک واخلي او خطر واخلي. نو که داسې د پایلې په توګه باندې ووایو، افغانستان د چمپیون ټرافۍ جاینټ کلر دی. جاینټ کلر معنا دا چې د سترو ټیمونو ماتوونکی دی. کولی شي ستر ټیمونه مات کړي. انګلستان ماتولی شي. ساوت افریقې نه باید، ساوت افریقا خو باید ماته کړي. ساوت افریقې نه باید بدل والي. او دا یو خبره ده چې افغانستان بدل نه پرېږدي. پښتون 100 کاله وروسته هم خپله بدل اخلي. نو دا یو وخت دی چې ساوت افریقې نه باید بدل والو. نو د افغانستان لپاره یو ډېر ښه چانس دی، یو برابر چانس دی ورته. پیچونه، شرایط، آسیایي شرایط دي. بل هر وخت زموږ لوبډله سټرانګ ده، د افغانستان لوبډله سټرانګ ده. او چانس شته ورته چې نیمه پایلوب یا سیمې فاینل ته ووځي افغانستان. ستاسو څه نظر دی؟ افغانستان کولی شي سیمه فاینل ته ووځي؟ د افغانستان لوبډلې په کتو د فاینل، سیمه فاینل چانس څومره دی؟ تاسو راته حتماً په کمنټونو کې نظریات مو ولیکئ او دې تر څنګ خپلې مشورې او رقم د نیوکې راسره شریکې کړئ. تر بلې ویډیو، الله پامان.